ته نن بیا ناوخته شوې. کله کله مونږ ارمان کوو چې د سحر د پاسېدو نه خلاص شو، خو داسې سوچ دې کړی دی چې کچرې مونږ د سره اوده کیدی نه، کچرې مونږ ته د ټول عمر ایښېدو هنر ملاو شو، بیا داسې بېخوبي به تر کمې پورې پایي. داسې کیدی شي چې مونږ اوده کیږو نه او بیا هم ښه تکړه او تیز یو، زمونږ وجود به د کمې پورې ستړی شي. دا به نن مونږ معلومو د رڼا سره. دلته به مونږ تاسو ته ښایو چې کچرې تاسو خوب کول پرېښوده نو ستاسو سره به څه کیږي. که مونږ د خپل ورځ او شپې نه خوب لرې کړو نو زمونږ سره 40 غنټې د خپل کارونو دپاره پاتې شي، چې کم وخت مونږ په ستومانۍ وباسلو کې تیرو هغه به هم مونږ ته ټول بچت شي. یو ایوریج کس د خپل ژوند 1/3 یعنی په 3 کې یو حصه ژوند په اوده کېدو تیروي. داسې ښکاري چې انسان خپل قیمتي وخت ضایع کوي، خو ستاسو وجود داسې نه کوي. هغه د دې خوب په وخت کې هارمونز پریږدي او ټیشو سټیک کوي، د وجود زاړه سیلز ختم شي او نوی کار شروع کی. که چېرې تاسو ایکسرسایز وکړو نو ستاسو د مسلز غټېدو دپاره ستاسو خوب ضروري شي. خو که تاسو نه اوده کیږئ نو څه به کیږي؟ په اولني 40 غنټو کې خو به تاسو بیخي ټیکئ، بلکې د بیخي نه به هم زیات ټیکئ، ځکه چې بېخوبي د دماغ میسولیمبیک پاثوی صفا کی چې په هغې کې ډوپامین یعنی د خوشحالۍ هارمونز ریلیز شي او انسان ډیر زیات خوشحاله او انرژیټیک شي. خو په دې خوشحالۍ به دوکه نه خورئ، ځکه چې دا ډیر زر ختمېدو واله ده. څنګه چې دا 40 غنټې تیرې شي ستا ټول حرکات به روشي، ستا دماغ به یېرول شروع کی او پته به ورته نه لګي چې څه یې کول. د بهر نه به ته لکه یو شرابي غوندې ښکارې. صبر وکړې، مونږ چېرته وو؟ ښه، اوس به 2 ورځې بې خوبه تېرول څه کوي؟ ستا وجود به کار کول پرېږدي، ګلوکوز میټابولیزم به نور نه کیږي، مطلب چې د طاقت لارې به بندې شي، ستا مخ به زیړ شي او سترګې به دې سرې شي. او بدرنګه خبره پکې دا ده چې ستا رینکلز او په مخ کرښې به واضحه شي. خو اصل مزه به په 3مه ورځ شروع شي، هلوسینیشنز یعنی وهم او یره. په خوب پسې ترسېدلی دماغ ټول نایټمیرز او خوبونه ایخي دنیا ته راولي او یو 72 اورز یعنی 72 غنټې پس به ستا وجود ستا پروټین ماتول شروع کی. نو بس تا چې په مسلز جوړولو کم کړاو کړی دی هغې ته به په مخه دې ښه ووایې. ستا وجود ته چې څونه هم د طاقت سیزونه ملاویږي هغه به خوري، چې څه ګلوکوز دی، څه پروټین دی او څه فیټ ټیشوز دی، هغه ټول به ختم شي. 2 هفتې پس به ستا امیون سیسټم یعنی د مدافعت نظام دومره کمزوری شي چې ته د یخنۍ وهلو نه مړ کېدی شي، او چې 3 هفتې وشي نو د هارت اټیک نه هم مړ کېدی شي. خو بس چې څونه تو غټ یې په وجود کې د فیټ سیوا دي هغومره به ته ډېر وخت لا جمدی پاتې کېدی شي. مونږ چاله د دې تجربې بلنه بهرحال نه ورکوو. بس تاسو خپل بالښتونه راواخلئ او لږه قلوله وکړئ. که تاسو ته لګي چې تاسو هر وخت ستړي یې نو وګورئ چې چېرته ستاسو خوب د 6 نه د 8 غنټو نه زیات کم خو نه دی. اجازت راکړئ رڼا د علم خوره کړئ.